जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही। एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो तुम ही आराम हो। रफा सकनो गोरा जिसमिदर लरावल, दास्ते की दिप तोरे करंज में अपनी मुश्किल यादव मात राजे कन राजे, यार मत का बबाने लखमा के विलंबे, यार मत का बबाने कली की गर्दम पकुसो के दिपार मात राजे कन राजे, यार मत का बबाने लखमा के विलंबे, यार मत का बबाने। कसोक खान दी कसोक झाड़ी पकी वसी, कसोक खान दी कसوک ژاړي پکې اوسي، د یو بل نه مینه غواړي پکې اوسي، او پښتونخوا دې تل آباد وي سایله، دا ګلونه سندرغاړي پکې اوسي. دوستانو سلامونه او نیکې هیلې، عبدالله ظهیر یم په رهبر ټي وي باندې راغلی یو پېښور ته. پېښور کې د سوات د سیمې نوموړی او ځوان هنرمند ښاغلی ارشاد خان سره ناست وو. ارشاد خان د تیرو څو کلونو راهیسې سندرې وایي او د موسیقۍ په زده کړې پسې اوس مهال په پېښور کې دلته استوګن دی. ارشاد خان تاسو ته موږ په خپل ټلویزیون کې سلامونه وایو، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه ظهیر صاحب، تاسو ته ډېره مینه، او دا وخت چې زما غږ څوک هم اوري ټولو ته د مینې او خلوص ډک سلامونه. ډېره مننه ارشاد صاحب چې موږ ته وخت راکړه، ستاسو په سندرو وغږیږو. ارشاد صاحب، ما خو ملګرو ته تاسو د سوات سیمې سره تعلق لرئ؟ زه د سوات سیمې سره تعلق لرم، بریکوټ یادېږي، بریکوټ سره نږدې او ورکوټ شان قصبه ده، هغې کې زه پیدا شوی یم. تر دې دمه به دې څومره سندرې د پښتو ژولۍ ته ډالۍ کړې وي؟ تر دې دمه مې 12 سندرې ویلې دي کومې چې ریلیز دي راغلي دي، او اوس یو 2 سندرې به دغه څو ورځو کې مینوالو ته انشاءالله ډالۍ کوم. دوستانو، تاسو چې په بیکګراوند باندې سکرین باندې کومه سندره موږ سره اورئ، دا هم د ارشاد خان په ښکلي غږ کې نوې سندره راغلې ده. ارشاد جانه، شاعري انتخاب درته څوک کوي او څنګه شعر څنګه انتخابوئ چې زه دغه شعر به موسیقۍ سره ووایم؟ زیاتر انتخاب خو زما استاد کرم خان صاحب راته کوي، بیا داسې کله نه کله خپله باندې هم انتخاب وکړو، غزل نیم خوښ شي هغه خپله باندې هم انتخاب وکړو. داسې یمي خان صاحب، ډاکټر اسرار رتل صاحب، د هغو نه پکې تپوس پوښتنه کوم، نو دغه انتخابونه دي. یعنې په موسیقۍ چې کوم ښه نومونه دي، یمي خان شو، کرن خان شو، بیا په شاعرۍ کې په خبریالۍ کې سره رتل شو، هغه خلک تا رانیولي دي، نو انشاءالله موږ ته معلومات کېږي چې راتلونکی به دې روښانه وي. دغه زه خپل ښه قسمت ګڼم چې ما ته الله تعالی دغه ښایسته او درانه تکړه استادان راکړي دي، نو په دې زه ډېر زیات د الله تعالی نه خوشحاله یم. ارشاد خان، د خپل وطن نه بهر مو سفرونه کړي د موسیقۍ په حواله، کنسرتونو ته تللي یاست؟ بلکل، زه افغانستان خو زمونږ خپل وطن دی، هلته خو زه راځو، او دوبۍ ته تللی یم او نورو هېوادونو ته داسې لا نه یم تللی. دوبۍ او افغانستان دا هم تر ټولو ښه هېوادونه دي چې دې ته تللی یم. بلکل. ارشاد جانه، د ټولو مشهوره سندره دې کومه چې تاسو ته یو نوم درکړه، تاسو یې منظریان ته راویستی، خلکو خوښ کړی، خلکو در سره رابطې وکړې، هغه سندره هم؟ زما اولنۍ سندره باران نوم باندې به هغه کرن خان صاحب لیکلي، کمپوز هم هغه کړی دی. شاعري مې کرن خان صاحب ده؟ جی جی بلکل، هغو لیکلې ده، نو هغه هم مینوالو ډېره خوښه کړې وه. بیا څه وخت پس ما یو بله سندره ریکارډ کړه، خمار نوم باندې، ګلاب خان صاحب کلام دی، کمپوز یمي خان صاحب کړی دی، میوزیک هم یمي سټوډیو کې شوی، نو هغه بیا مینوالو ډېره زیاته خوښه کړه او نو زه یې راښکاره کړم. ډېر ارشاد خان، وخت په وخت زموږ لیدونکي موږ هم په خیبر ټي وي باندې ګورو، په مختلفو چینلو هم ګورو، په راتلونکي کې
څنګه زړه دی چې سندرې به څنګه انتخابوئ نورې؟ موسیقۍ کې خو بلا او نورمندان دي. زه غواړم چې چینج کار وکړم، بالکل مختلف، او بیا معیار خو ضروري دی چې خپل هغه معیار هغه دغسې څنګه چې مې سټارټ اخیستی دی چې تر اخره پورې دغسې وساتم. بلې ارشاد جانه لږ غوندې که یوه ټپه راته زمزمه کړي، کومه سندره چې کومه درته یادېږي چې لیدونکي ستا عام ترنم هم واوري؟ زما خو خپله باندې ټپې ډېرې خوښېږي، او بیا پښتانه خو ټپې ډېرې خوښېږي. موږ د به ټپې یو دوه ټپې به مینهوالو ته خوند به وکړي. رب دی خوشاله مکا یارا لکا یتیما دی بی اسری پر خود یاما زما دی هغه انداز خوښ دی چې په خندا شي او مخته ونیسي لاسونه. او دا ټپه خاص کر د مسافرو لپاره. د مسافرو ملش خدایا شپه په ژړا او ورځ په صبر تېروينه. ډېر ښه ارشاد جانه، یقینا د موسیقۍ نه علاوه د غږ څومره ښکلی دی، بیا چې سره د موسیقۍ خواږه شي. ارشاد جانه په راتلونکي کې درنه ډېر ښه توقعات لرو، یقینا چې موږ هغه خلکو پسې په خیبر پښتونخوا کې ګرځو کوم چې د کار خلک دي، که هغه شاعران دي، که هنرمندان دي، که زموږ د پښتو د نور فیلډ سره تعلق لرونکي خلک دي، اتلان دي. خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې دغسې ښې سندرې زموږ لیدونکو ته ډالۍ کړي، او د یو فنکار په حیثیت باندې، د نوي هنرمند په حیثیت په نړۍ کې ګوټ ګوټ پښتانه دي، هغو ته تاسو یو خپل پیغام ورکړئ. ستاسو څه پیغام دی په راتلونکي کې د پښتنو نه څه توقعات دي؟ زما خو ټولو پښتنو ته دغه یو پیغام وي همیشه چې نفرتونه ختم کړئ، مینه خوره کړئ، په هر لور تعلیمونه وکړئ، په بچو تعلیمونه وکړئ، همدغه زموږ ګټه ده. ډېره مننه ارشاد خان، ستاسو دغه سندره به زموږ لیدونکي اوري، او په تلو تلو کې به مو ته ترېنه اجازت هم غواړو. نورې نه کوو دوستانو، موږ چې په دغې خپرونه کې تاسو ته کومې سندرې خپرو دا د ارشاد خان غږ دی، او ویډیو ډېره ښایسته ورته جوړه کړې ده. موسیقي چې د کرن خان د لاس لاندې جوړه شي، د استاد یمي د استاد اصف د لاس لاندې چې کومه موسیقي ترتیب شي، یقینا چې به ښکلې خوږه موسیقي وي. بیا چې د ارشاد خان غوندې ځوان تاند او تکړه هنرمندو ته د خپل غږ کالي واغوندي، نو هغه موسیقي او هغه شاعري او هغه انداز نور هم خوند کوي. ارشاد جان ستاسو نه ډېره زیاته مننه یار چې زموږ ته رهبر ټي وي ته هم وخت راکړه او موږ سره ډېره مننه. ډېره زیاته مننه ستاسو هم، او یو ځل بیا ټولو پښتنو ته هم ډېره مننه، مینه. یو ځل بیا ډېره زیاته مننه ستاسو هم زهیر صاحب او د ټولو مینوالو او د رهبر ټي وي له طرفه ډېره زیاته مننه او مینه. ډېره مننه ارشاد خان چې وخت په وخت د نوې سندرې راځي، موږ به درته بیا هم راځو، بیا به هم درسره خپرونه کوو. خدای دې وکړي چې داسې موقع راشي چې سوات ته ستاسو کلي ته درشو، ستاسو پوله پټیو کې تاسو سره هلته بیا مرکه وکړو. نو دوستانو تر هغې د ارشاد خان د دې سندرو نه خوند والی، د مرکې نه خوند والی او د نورو سندرو په تمه اوسئ. ډېره زیاته مننه.